کم خلک چې وایي چې ما ډېرې دواګانې وکړې خو قبلېږي نه، د هغوی دپاره ما یو خوشخبري راوړې ده، یو داسې وظیفه مې درله راوړې ده چې د دې په باره کې زموږ یو مولانا صاحب وایي چې دا وظیفه ما چاته هم ښودلې ده. د وسه پورې داسې چا نه دي ویلي چې ما له دې نه وروسته دعا وکړله او هغه قبوله نه شو. هغه وظیفه درته ښیم، خو د هغې نه مخکې تاسو د خیر یو کار وکړئ. دا ویډیو د ثواب په نیت باندې مخکې شیر کړئ دپاره چې ستا نه بل مسلمان ته خیر او فایده ورسیږي. نو چې کله تاسو د الله تعالی نه دعا غواړئ، د دعا نه مخکې دا کلمات الف لام میم الله لا اله الا هو الحي القيوم یا واحد یا ذا الجلال والاکرام، دا په یوه سپینه پاڼه باندې ولیکئ، دا یاد کئ. او د دعا نه مخکې دا 314 پیرې وایئ، مخکې وروسته درود شریف او د دې نه وروسته دعا غواړئ، او دعا هم چې وغوښتله د دعا نه وروسته هم درود شریف وایئ. انشاءالله چې څه قسمه دعا دې هم غوښتې وي د څه حاجت پوره کېدو دپاره په یو ورځ کې دننه به